حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم انسان بغیر د عذر نه مونځ پرېښود قضا کو الله تبارک وتعالی د دې انسان نوم د جهنم په دروازه ولیکي. دویم روایت کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن مونځ پرېښود د کفر وکړو. دیو جنا بعض علما فرمایي چې چا قصدن مونځ پرېښود دی به ایمان دوباره راوړي او نکاح به هم تازه کوي. خو اکثر علما او زمون احناف زمون مذهب باندې دی روایت مطلب دا دی چې دی کافر نه دی، خود د قصدن چې مونځ پرېښود د کار د کافر وکړو. یعنی دا د مسلمان شان نه دی چې دی بغیر د عذره مونځ پرېږدي. نو د فرض مونځ معافي نشته دی. فرض په معنا لازم سره دا لازم یې د دې معافي انسان ته نه کیږي. یو سړی د راپاسې د مونځونه قضا کړي دي او الله تبارک وتعالی ته توبه وستا وایي جړل فریاد یې وکړو د تهجد په ټایم کې فریاد وکړو وایي جړل، نو آیا دته را مونځونه معاف شو؟ نه مونځونه ورته معاف نه شو، د دې به دې قضا راګرځوي. الله ته به توبه د کمې خبرې وباسي، توبه به د دې خبرې وباسي چې الله دا مونځ مې په ټایم باندې کړی نه دی، د دې راته معافي وکړي. نور مونځ معاف کېږي فرض نه، دا به ضرور دې قضا راګرځوي. نو قصدن مونځ پرېښودل خو ډېره لویه ګناه ده. خو بیا هم انسان دی عاجز دی. بعضې اوقاتو کې انسان بیمار وي یا پې بېهوشي راشي یا وده شي، دومره څه مسله دته جوړه شي چې هغه مونځ ترې نه پاتې شي. نو حدیث مبارک کې راځي، بخاري شریف حدیث مبارک دی، وایي من نسي صلاته او نام عنها نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی دی د هغه نه مونځ هېر شو یا اوده شو، پوه نه شو، بس اوده پاتې شو، نو فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې کفاره دا ده چې کله دته دا مونځ رایاد شو چې دی دا مونځ وکړي، د دې کفاره دا ده. نو د مونځ کفاره د مونځ قضا شته دی، فرض مونځ هسې نه معاف کېږي. څو مونځونه به دې قضا راګرځوي؟ د څو مونځونو قضا ده؟ نو د شپږو مونځونو قضا ده. پنځه خو دا فرض مونځونه دي او یو ویتر دی، د ویترو قضا هم ده. نو د شپږو مونځونو قضا به انسان راګرځي چې کله دې قضا شوي مونځونه راګرځي. د سنتو قضا نشته دی، د فرضو قضا ده او د ماخوستن مانځه کې چې کوم ویتر دي 3 رکعاته د دې قضا ده. نو د دې به انسان قضا راګرځي. باقي قضا په کم ټایم کې ده، په کم ټایم کې کېږي، په کم ټایم کې نه کېږي. نو قضا شوی مونځ په هر ټایم کې کېږي سوا د 3 وختونو نه، د نور راختو په ټایم کې او د نور د پریوتو په ټایم کې او چې کله نور بالکل د اسمان په منځ باندې ودرېږي. دا 3 مکروه اوقات دي، په دې کې قضا شوی مونځ نه کېږي. د دې نه ما سوا هر ټایم کې قضا مونځ ادا کېږي.